لیدونکو زموږ نړۍ له ډول ډول عجایبو څخه ډکه ده. دغه عجایب د ځینو داسې واقعیاتو، داسې پیښو او یا هم د ځینو داسې څېړنو له امله پیدا کیږي چې په کومو باندې باور کول د انساني دماغو د وس کار نه دی، او همدا سبب دی چې تر ننه پورې د دې موضوعاتو هیڅ کوم حل نه دی موندل شوی. نن موږ د درو داسې موضوعاتو په اړه خبرې کوو کوم چې تر نن پورې نه حل پاتې دي. نمبر 3، دا د 2003 کال خبره ده، کله چې د چیلي له ایټاکاما صحرا څخه یوازې 6 فوټه اوږد د یوه لاس په اندازه سکلیټ پیدا شوی و. دا سکلیټ د ایټاکاما صحرا په یوه ویران ځای کې په سپین څادر کې تاو شوی وموندل شو. دا چې دا یوازې 6 انچه و او شکل یې هم له انسانانو څخه ډیر مختلف و. له همدې امله داسې باور کېده چې دا سکلیټ د یوه داسې فضایي مخلوق دی چې ځمکې ته له راتلو وروسته بیرته په تګ نه دی بریالی شوی. د فضایي مخلوق نظریه هغه وخت په خلکو کې غښتلي شوه کله چې له ضروري څېړنو وروسته معلومه شوه چې دا له 5 څخه تر 6 کلونو پورې د یو انسان سکلیټ دی. لیکن د دې کوچني سایز په لیدلو سره پرې باور کول ډیر سخت وو، ځکه چې له 5 څخه تر 6 کلونو انسان دومره کوچنی آخر څنګه کېدلی شي. دا سکلیټ چې ټول هډوکي یې روغ او له یو بل سره نښتي او حتی غاښونه یې هم نښتي وو، تر ډیرو کلونو پورې فضایي مخلوق وګڼل شو. لیکن په 2014 کې د ډاکټرانو یو ټیم په دې باندې څېړنه پیل کړه. د ډي ان اے سیمپلونو او د هډوکو له ډیرو سیمپلونو اخیستو وروسته معلومه شوه چې دا سکلیټ 40 کاله پخوانی او د کوم فضایي مخلوق نه بلکې د انسان دی، کوم چې شاید له زیږېدو وړاندې د کوم سبب له امله مړ شوی وي. لیکن د دې عمر د 6 کلن انسان په څیر ولې دی؟ دا تر اوسه یوه معما ده. نمبر 2، د ځینو خلکو لپاره دا د جهنم دروازه ده، مګر ساينس دې ته کریټر وایي. نوم یې چې هر څه وي، لیکن په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې دا کریټر ورځ په ورځ لویږي. په روسیه کې واقع د بټایګاکا کریټر په ختیځه سایبریا کې موجود دی، کوم چې د نړۍ تر ټولو لوی کریټر دی. د دې په اړه خاصه خبره دا ده چې دا کریټر هر کال 10 متره ځان لویوي. اوس مهال د دې اوږدوالی 1 کیلومتر او ژوروالی یې 282 فوټه دی. لیکن د سټلایټ انځورونو په وسیله ولیدل شول چې په 1991 کې دا 0.5 کیلومتر اوږد و او له هغې نه وروسته یې ورو ورو اوږدوالی په 2013 کې 650 مترو ته ورسید. ځایي خلک وایي چې د کریټر له داخل څخه عجیب عجیب اوازونه اوریدل کیږي، لکه کوم غلط څه چې پیښیدونکي وي، او له همدې امله یې نوم د جهنم دروازه یا ډور ټو هیل کېښودل شوی. مګر ساینس پوهان په دې باور دي چې د نړیوالې تودوخې له وجې د ځمکې دا ټوټه ویلې کیږي، کومه چې له تیرو لکونو کلونو راهیسې په کنګل شوي حالت کې وه. او اوس لومړي نمبر ته راځو. په 1920 کې یوه تجارتي الوتکه د پیرو هیواد له پاسه تېرېدله چې په دغه وخت کې پیلوټ په ځمکه باندې جوړ شوي عجیب شکلونه ولیدل. دا شکلونه د ځمکې په دومره لویه برخه باندې جوړ شوي چې په ځمکه کې په اوسېدو سره د دې لیدل ناممکن دي. د نسکلاینس په نوم پیژندل شوي دا شکلونه د پیرو په 200 میله ساحه باندې جوړ شوي. ځینې یې د غرونو د پاسه جوړ شوي او ځینې بیا په هواره ځمکه لیدل کیږي. له جغرافیایي شکلونو نیولي دلته د الوتونکو او حیواناتو شکلونه هم لیدل کیږي چې په کومو کې یې ځینې د فوټبال د میدان په اندازه غټ دي. تر اوسه پورې ټول 24 داسې شکلونه په دې ساحه کې پیدا شوي او شاید ډېر نور یې زموږ له سترګو څخه پټ وي. لرغونپوهان په دې باور دي چې له دغو څخه زیاتره شکلونه 2500 کاله وړاندې جوړ شوي وو، لیکن د دې د جوړولو مقصد څه و دا تر اوسه هیچاته په سمه توګه نه ده معلومه. اما حیرانونکې خبره دا ده چې دومره پخواني شکلونه تر اوسه پورې نه دي ختم شوي. یو سویډني لیکوال په خپل یوه کتاب کې لیکلی وو چې دا زرګونه کلونه وړاندې د فضایي مخلوق د جهازونو د کیناستو ځای وو، کوم چې ځایي اوسیدونکو د فضایي خدایانو په توګه منل. لیکن ځینې لرغونپوهان د دې کتاب دعوې ردوي. هغوی په دې باور دي چې په پخوا زمانو کې د جیوګلیفکس یا شکلونه دلته د اوسیدونکو خلکو له رسم او رواج سره تړلي دي. دا د فضایي مخلوق هوایي میدانونه وو یا هم رسم و رواج. د خبرې ټول په حیرت کې غورځولي. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.